تازه او ښه خبر د افغانانو هغه هیله چې کلونه یې ورته انتظار کړی پوره سول. د افغانستان اسلامي امارت د کونړ پر سیند باندې د بند جوړولو پریکړه کړې او د بند جوړولو چارې یې پیل کړي. افغان حکومت له پاکستان څخه خپل غچ په ښه شکل اخلي. شهباز شریف بیا په زاریو یوسو. پاکستان هغه نمک حرامه ملک دی چې کلونه د کونړ سیند د اوبو استفاده کړي، خو بیا هم د افغانانو ځمکني او هوایي حریم ته درناوی نه لري. دا چې یاد بند څنګه، چیرې او د چا لخوا جوړیږي، په اړه افغان وزیرانو څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. موږ مصمم یو، موږ له څو شرکتو سره ډېر مخته ولاړو، خو متاسفانه باید شرکتونه راشي دلته موږ سره خبره وکړي، بیا جواب هم نه درکوي، منفي مثبت هم نه درکوي. نو موږ چې اسلامي امارت وتوانېږي او کوم نو بل چاته ګورو چې سرمایه ګزار مثلا راشي یا نه راځي، نو په دې باندې مې یوه طرحه موږ جوړوو چې موږ څرنګه افغاني سرمایه ګزارانو ته دعوت ورکړو او هغه راشي دلته سرمایه ګزاري وکړي او بیا هم ګټه وکړي او هم دغه بند جوړ شي. هلته چې کوم مطالعات کړي دي موږ، نو دا د افغانانو اوبه دي، باید په خپله ګټه موږ استعمال کړو، دا هېڅ چاته ضرر هم نه رسېږي. د اسلامي امارت مشرتابه په لارښوونه د کونړ پر سیند بند جوړیږي. د اوبو او انرژي وزارت ویلي د اسلامي امارت مشرتابه ورته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره دې د کونړ پر سیند د بند جوړولو کار پیل کړي. یاد وزارت همداراز ویلي دې برخه کې باید کورنیو شرکتونو سره تړونونه وسي او د بهرنیو هغو لپاره باید انتظار ونه ایستل سي. د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور ویلي افغانان حق لري ترڅو خپلې اوبه مدیریت کړي. ښاغلي منصور زیاته کړې دا تاریخي پریکړه د اوبو ملي زیرمو د مدیریت لپاره د افغانانو قوي اراده څرګندوي. د یادونې ده چې د کونړ سیند د اوبو په مهار سره به له یوې خوا هیواد د اقتصادي ثبات په لور حرکت وکړي او له بلې خوا به د برېښنا تولید په برخه کې د ځان بسیاینې پر لور څو چټک ګامونه واخیستل سي. پاکستان څو ځلې پر کونړ سیند د بند جوړولو سره مخالفت کړی او یا دې موضوع ته یې خنډونه ورچولي دي، خو دا ځل د افغانانو هوډ قوي دی. دا ځل د یوه قوي نظام سره یو قوي هوډ لرو ترڅو یاد بند جوړ او ګټې اخیستنې ته یې وسپارو. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.